اندرنګ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کې خوف خدا دومره موجود وو چې هر وخت هغه دسه ژړا کې وو هر وخت په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سترګو کې اوخ کې وي د مرګ ول تذکره اندرنګ د قبر او د آخرت ول تذکره ځکه اوشول نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په سلګو باندې چړیدل او خاص کر ځکه د قبر ول بیان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په مخ کې وشوله نو بیا ډېر سخت په جړا شو چا ونه تاسو کو ته اے عثمان ته ولې ژاړې ته خو آخرت تذکرو سره دومره نه ژاړې اندرنګ د جهنم عذابونو سره دومره نه ژاړې خو قبر आवाज اوریدو سره ته ډېر سخت ژاړې نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې اصل کې ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلې دي چې دا ټول نه اولینې منزل دی دا لومبنې منزل دی دغه منزل کې یو کس کامیاب شو نو بس هغه کامیاب دغه منزل کې کوم سړی ناکام شو بس هغه همیشه د پاره ناکام نو دغه کې کامیابی او دغه کې ناکامی د اصل کامیابی او اصل ناکامی دی نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کې دومره خوف خدا چې هر وخت په الله تعالی ته ژړېدل الله تعالی ته به فریاد کول اندرنګ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کې یو دا وصف الله تعالی اچولو چې ادب او احترام ادب احترام دا ډېر لوی سیز دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره احترام ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې حضرت عثمان رضی الله عنه بیعت کولو او څه کم لاس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې ورکو دغه خې لاس نو حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل باندې فرمایي چې دغه لاس ما بیا هغه د بعد د خپل شرمګاه ته نه دی وړی اندرنګ دغه لاس ما نجاست ولا ځای ته نه دی وړی ولې ځکه چې دغه لاس زما ولا خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس سره لګېدلی دی اور اندغه ادب اور اندغه احترام وجوه اندی برکتو چې کله حصول حدیبیه په موقام باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام سره بیعت کولو اور هغه بیعت هم حضرت عثمان رضی الله عنه د پاره نو هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کفار سره قید وو نو هغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خپل خیل سوچت کو او صحابه کرام ته فرمایل چې دغه لاس د حضرت عثمان ولا لاس دی او زه حضرت عثمان د طرف نه دغه بیعت کوم هغه هم دغه بیعت دی چې مرګ ساته پورې او دغه کافرانو سره به جهاد کو نو دغه اعزاز حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی ورکړلو دغه احترام واجوه دغه ادب واجوه چې کوم هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا کړو اندرنګ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم غلامی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی و قسم په خدای هغه د رشک ولا قابل دی هغه د فخر ولا قابل دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هر کار هغه سنت مطابق وو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې مطابق وو اور نور معمولات کو پرېږدوي اتفاقی خبرو کې هم هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع کوله روایتو کې راځي چې یو ځلې پیغمبر علیه الصلاۃ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اودس وکړلو اور اودس د بعد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مسکیش ولو نو صحابه کرام او مسلمانانو نه پوښتنه وکړه چې یا امیر المؤمنین دغه بلا وجه خندا څرنګه دغه بلا وجه مسکا څرنګه نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل زما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځلې اندس ولیدل چې هغه اودس وکړلو اور بیا مسکیش ولو نو ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را یاد شو اور هغه طریقه ما د ژوند کړله اندرنګ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو ځلې د مسجد نبوي په دروازې کې ناست دی اور د وزي ولا غوخه رو وختله اور هغه غوخه او پړله اور لاړلو بغیر د نبی او د سنه مصلی ته لاړلو اور منځي پړاو کړلو اور به ارشاد فرمایل چې یو ځلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم اندسې کړیو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وزي غوخه او پړله اور بیا بغیر د نبی او د سنه لاړلو منځي پړاو کو نن ما هغه طریقه ژوندۍ کړله اندرنګ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مخته یو جنازه تیریدله اور هغه جنازې ته ودرېدلو
نو حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایل چې پیغمبر علیه السلام به هم اندسې کولو چې جنازات تیریدلې جنازې ته به ودرېدل همدارنګې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ډېر اوصاف دي خو هغه اوصافو کې یو وصف چې هغه بدرجه اتم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کی مشهور و چې هغه وصف د حیا ولا وصف دی او دغه حیا ولا وصف د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پر رګونو کې هغه ویني کې دغه وصف نه وتلو لکه څنګه مونږه کم دغه خطبه کې یو حدیث ولو خطا صورت سوچ کړي وي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر ټولنا رحم دل صحابي ابو بکر رضی الله عنه دی واشدهم فی امر الله عمر اور د الله تعالی په معاملې کې ټولنا سخت حضرت عمر رضی الله عنه دی نو هغه کې د حضرت عثمان رضی الله عنه څخه کوم خبره بیانېږي واصدقهم حیاء عثمان حیا په اعتبار سره ټولنا زیات رښتونه هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دی نو دغه حیا ول صفت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کې بدرجه اتم موجود وو حضرت عائشہ رضی الله عنها یو روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناس دي اور دیوالته ټیک لګولې دي تکیه لګولې دي او د سخفي وګدې کړې دي اور بے تکلف ناس دي او دغه لنګ حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خپون لغوندې بار شوه دي نو دغه وخت کې صحابه کرام راتللو حضرت ابوبکر رضی الله عنه راغلو حضرت عمر رضی الله عنه راغلو اندرنګي ګڼ نور صحابه کرام راغلو دروازه به ټکوله اجازت ورته ملویدل او راتللو به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې به کېنستلو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اندسې ناسته هيئت نه بدلې اندرنګي به تکلف ناسته او څکله دروازه وټکیدله څوک حضرت عثمان رضی الله عنه جواب ورکړ زیم عثمان یم نو کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عثمان نوم واوریدل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دسه راغون شولو اور ځاني برابر کو دغه کپڑے برابر کی دغه د لنګ ولا کپڑای برابر کا اور کینستل حضرت عثمان رضی الله عنه ته اجازت ملاو شو اعتبار کی ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړه چې اے د الله محبوبا اے زما محبوبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دومره ګڼ صحابه کرام راغلو ابو بکر رضی الله عنه راغلو حضرت عمر رضی الله عنه راغلو اندرنګ نور صحابه کرام مشران خو هغه راغلو تاول هيئت بدل نشو خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څخه راغلو نو تا دغه هيئت ولی بدل کو نو حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې الله استحیی من رجل یستحیی منه الملائکه چې زب هغه سړی را ولی حیا ونکم چې کم سړی نه د اسمان ولا فرشتي حیا کوي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کې دومره حیا موجوده و چې د اسمان فرشتو به ورنه حیا کوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هغه حیا کوله نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کې الله تعالی ډیر یو خسته صفاتونه هغه ورکی اچولیو اندرنګ دي سراسره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بجای دي چې په خپل ذاتی طور سره ډیر مالدار صحابیو چې هغه کور کې په سونو باندې غلامانو او مال او دولت خزانه وي عربو کې د هغه دولت مقابله چا نشو کوله خو هغه باوجود حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څخه کومه تواضع وا کومه عاجزی وا چې هغه په کور کې دغه غلامان موجود وو دغه وینځي به موجود وي خو بیا هم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل کار هغه په خپل باندې کول د او د سو به ځان ته پخپل باندې راخستلې اندرنګ نور د ضرورت شیونه پخپل باندې به راخستلو چاته به حکم نه کول چې ماته د شعر واخله چې کله شپې تهجد او منځ د پاره تلل نو د او د سو به ځان ته پخپل باندې برابرولې څو غلام به هم نه راپڅول ځاله راپات شابه ماته او برا واخله هغه به خو بیا ولیو اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل ځان ته پخپل باندې ترتیب کول اندرنګ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه بشمار صفات دي په وخت مختصر انداز سره بیانو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د عبادت ولا د حالو څورس خو ټوله مصروفه تیر شوا د خلافت ولا کارونو کې اور عثمان رضی الله تعالی عنہ د معمولی خلیفہ نه و د سید وړ ځای ولا مشر نه
بلکې 44 لاکھ مربع میل باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بادشاہ لکه نن سبا ته داسې ویا چې درېیمه حصہ د دنیا دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بادشاہي د لاندې وه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی باوجود څه ورځ به ټوله مصروفه تېره شوه، ستړي ستومنې کې به تېره شوله، خو بیا به هم کله به شپې درېیمه حصہ عبادت، کله نیمه شپه پورا نیمه شپه عبادت، اور کله کله به پورا شپه الله تعالی ته ولاړو اور الله تعالی ته به ژړا اور فریاد کول، اور کله کله به یو رکعت کې مکمل قرآن به ختمول. دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ عبادت ولا حال اور اندرنګ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بروجي هم ډېر ساتلې، یوې ورځې د بعد بل روژه، اندرنګ درېیمې ورځې روژه، اور کله کله خو په میاشتو باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بروجه ساتله. اندرنګ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ الله تعالی څه کوم اوصاف ورته ورکړیو اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم محبت ورته ملاو اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه دغه محبت دا صرف دغه اوصاف او د واجب